محترم ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د سیرت دوهمه پته. محترم ورونو په تیره اوله پته کې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د استادانو په معرفي شروع کړو او د استادانو پیژندل ډیره مهمه موضوع ده، ولی چې موږ ته دا را معلومه سي چې د امام صاحب د علم ماخذ د کومه ځای څخه دی. که د یو چا استادان ثقه او امامان و، فقیه او عالمان و، نو د په علمي مقام او درجه کې موږ ته هیڅ شک نه پیدا کیږي. او په هغه سلسله کې مو امام حماد، امام ابراهیم النخعی رحمهم الله درته معرفي کړ. کوم وخت چې خبره د امام اعظم رحمه الله د بل استاد امام شعبی رحمه الله و پیژندګلوي ته ورسېده، پته پای ته ورسېده، او اوس به د هغه ځای څخه را شروع کو. امام شعبی رحمه الله چې نوم یې عامر ابن شراحیل الشعبی دی، د مسلمانانو د فقهاو د امامانو څخه وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه د 1500 اصحاب کرامو سره لیدلی دي چې د هغو څخه علم حاصل کړي، اوریدلی او زده کړي. ورونو موږ د عادي انسانانو خبرې نه کوو. دغه خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله استادان دي، لکه څرنګه چې امام نخعی په علم کې عظیم و، دغه رنګه امام عامر الشعبی هم د علم د عظماو څخه و. ده هم د درس ډیره لو حلقه درلوده. ابن سیرین رحمه الله وایي کوفې ته ورغلم، ومې لیده چې امام شعبی د درس ډیره لو حلقه درلوده، او دا داسې وخت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب هم ډیر موجود او حیات وو. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو د وجود سره سره امام شعبی رحمه الله په علم کې لوی مقام درلود. امام شعبی رحمه الله د علمي، دینی، ادبي، ثقافت مجمع بلل کېده. ټول علمونه پکښې یو ځای سوي وو. جلیل القدر فقیه وو، صدوق محدث وو، حکیم وو، ادیب وو، شعر یې وایه. په شعر کې ډېر مواقف درلوده. د عبدالملک ابن مروان په حضور کې د مشهور شاعر اختل سره شعري مقابلې درلودې. امام شعبی رحمه الله به ویل که خلق په یوه شي کې سره مختلف سوه، وګوره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به څه کول؟ بېشکه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هیڅ وخت حکم نه کاوه، یو شی نه مقرراوه تر څو چې مشوره ونه کړي. او په فقهي امورو کې مشوره یعنی اجماع یا ترجیح ده. امام شعبی رحمه الله ولد عمر فاروق رضی الله تعالی عنه الرأي خوشه او قبول کړ، ځکه عمر رضی الله تعالی عنه په خپلو فتواو کې بېله مشورې فتوا نه صادرول. نو امام شعبی رحمه الله وایي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نظریات، احکام یوازې د احکام او نظریات نه دي، بلکې دا داسې نظریات او احکام دي چې دغه وخت د صحابه کرامو په مشوره سره راوتلي دي. دغه فقیه امام شعبی رحمه الله دغسې زده کړي او عملي کړي. نو ځکه ابن شهاب الزهري وایي علما څلور دي. په مدینه منوره کې ابن المسیب، په کوفه کې شعبی، په بصره کې حسن بصری، او په شام کې مکحول رحمهم الله اجمعین. د امام شعبی رحمه الله میلان وسلم طرف ته په ځینو مسائلو کې په احتیاط سره فتوا ورکول، او په احکامو کې معنی رو، نه ډېر شدت کاوه نه ډېره اسانتیا، خاصتا په هغه احکامو کې چې په عامو خلقو پورې تعلق درلودي. مثلا د لباس په باره کې ویل داسې کالي واغونده چې په هغه کې سفها پسخن نه دروهي او علما یې عیب نه بولي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یو غریب سړی دی، د لوی اختر په ورځ د اضحیې د حلالولو قدرت نه لري او نه دونه پیسې لري چې اضحیه دې پرانیسي، څه به کوي؟
امام شعبي رحمه الله وویل که زه غني یم او اضحیه پرېږدم، دا مې تر دې خوښه ده چې زه غریب یم او ځان په اضحیه مکلف کړم. یعنی دا چې زه مال ولرم او اضحیه پرېږدم، دا تر دې اسانه خبره ده چې زه مال ونه لرم، پوروم یې او بیا اضحیه حلالوم. د امام شعبي رحمه الله په باره کې ویل کېږي چې د اسانتیا په لار کې سلفي و. د صحابه کرامو په باره کې کریم، د عزت ډک او ښه موقف درلود. د ده رحمه الله وخت داسې وخت و چې خلکو د صحابه کرامو په متعلق خبرې کوي او دا خبرې هم ډېرې کېدې. یوه ورځ پوښتنه ځینې وسوه، ویل د دغه دوو خلکو په باره کې چې دا خلک خبرې کوي او خلک خبرې پکښې کوي څه وایي؟ امام شعبي رحمه الله ویل کم دوه خلک؟ ورته وویل سوه علي او عثمان رضی الله تعالی عنهما. امام شعبي رحمه الله ویل په والله زه دې ته ضرورت نه لرم چې د قیامت په ورځ کې د علي او عثمان رضی الله تعالی عنهما خصم او مدعیم او بیا یې ځان او هغو ته د مغفرت دعا وکړه. یعنی دې خبرو ته څه ضرورت شته؟ چپ څه چې سالم پاتې شي. انسان باید د هیڅ مسلمان په باره کې داسې خبره ونه کړي چې د قیامت په ورځ هغه دعوه ورسره کوي او خپل حق غواړي. د افسوس ځای دی چې موږ نن ورځ داسې ډېر خلک وینو چې د هر چا په باره کې بې پروا خبرې کوي، خاصتا د علماو په باره کې. لاس ته یې هم څه نه ورځي، خو د قیامت په ورځ د ځان دپاره دعوه کوونکي ډېر وي. ګران ورور، ته په خپله د ځان سره فکر وکړه. هغه کسان چې ستا د هغو سره کم خاص ملاقات هم نه دی سوی او په علمي سویه کې هم تر هغو ډېر کښته او تا د هغو په باره کې ضد او نقیض خبرې کړي دي، د هغو خلقو عدد وڅونه پرو ته رسېږي؟ نو ته فکر وکړه، که د قیامت په ورځ ته نور هیڅ حساب او کتاب ونه لرې او یوازې دغه کسان د عادل رب په حضور ستا څخه خپل حق وغواړي، ستا به څه حال او څه شی به ورکوې؟ خیر، امام شعبي رحمه الله حکیم، دانا، پوه سړی، د ده اقوال لکه د حکمت متلونه په خلقو کې نشر و. د ده رحمه الله د قولو څخه وایي لا تمنعوا العلم عن أهله فتأثموا ولا تحدثوا به غير أهله فتأثموا. او وایي ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه. امام شعبي رحمه الله بخلقو ته همیشه دا نصیحت کاوه چې د الله عزوجل په قضا باید راضي سي. امام شعبي رحمه الله د داسې اقوالو خاوند دی چې هغه فتوا بلل کېږي، مګر په عین حال کې متل او حکمت هم بلل کېږي. د ده د اقوالو څخه وایي من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها. یعنی که یو چا د مال یا منصب په خاطر خپل لور یا قریبه و فاسق ته ورکړه، صله رحمي قطع کړه. ورونو، د صله رحمي قطع کېده یوازې دا نه دی چې نه ورځې پوښتنه یې نه کوې، بلکې دا هم د صله رحمي قطع کېده دي چې داسې یو کار وکړې چې تاوان یې په دنیا او آخرت کې ښکاره. او امام شعبي رحمه الله د فاسقانو سره د خپلو اقرباو واده کول د صله رحمي قطع کېده بولي. عجبه خدا ده چې نن ورځ په پاکستان او افغانستان کې ځینې افغانان خپلې لوڼې یا خویندې کښېنولي دي، وایي موږ یې بیره د خارج د سړي څخه او بل چا ته نور کوو چې امریکا یا اروپا ته ځینې بوځي. هغه انساني رحم او شفقت څه چې په خپل دغه عمل په کلو مور او اولاد سره جلا کوي. هغه اسلامي صله رحمي او د اولاد سالمه تربیت تسوه، خپل اولاد په خپل لاسو د دوزخ وکندې ته ورپورې وهي. خیر، د امام شعبي رحمه الله د لطیفو او معنا دق قولو څخه یو هم دادی. یو ورځ یې وسړي ته وویل اسقني اهون موجود واشد مفقود. یعنی داسې شی را باندې وچښه چې په موجودو شیانو کې تر ټولو اسانه حاصلېږي، مګر که بیا نیستي سو دغه نیستیوالی یې د هر شي تر نیستۍ سخت دی. سړي ویل څه شي غواړې، څه شي در باندې وچښم؟ امام شعبي رحمه الله ویل اوبه. ورونو، اوبه هغه شی دی چې ډېر موجود دی او په اساني لاس ته درځي، خو که بیا نیستي سوې دی له هغه ژوند ممکن نه دی.
امام شعبي رحمه الله خلق د الله عز وجل فضل او لوی نعمت ته متوجه کوي چې هغه وبدي. یو سړي و امام شعبي رحمه الله ته ډېر بد ښکنځل وکړ. امام شعبي رحمه الله په جواب کې ورته وویل کبه ته په خپله خبره کې صادق یې الله دې ما ته بخښنه وکړي او کبه ته کاذب یې الله دې تا ته بخښنه وکړي. ورونو تاسې و دغه لوړ ادب ته وګورئ. موږ باید اخلاق د دغو خلقو څخه زده کړو. ورونو دا قصې نه دي بلکې درس دی، عبرت دی، اخلاق دی. اول وایي شاید زه به په ځان نه یم خبر، دغه عیبونه چې ته وایه په ما کې به موجود وي. نو وایي که ته صادق یې الله جل جلاله دې ما ته عفو وکړي، او که بیا داسې نه وي ته کاذب یې نو یې دا نه ورته وویل چې الله دې په مصیبت ګرفتاره کړه، الله دې داسې او داسې یا نورې داسې خبرې ورته وکړي. تاسې دې عجیب جواب ته وګورئ. ویل که ته کاذب یې نو الله جل جلاله دې تا ته بخښنه وکړي. امام شعبي رحمه الله د حیواناتو پر ژبه هم لطیفې بیانولې چې د هغې جملې څخه وایي یو وخت د ځنګله پاچا زمری ناجوړه شو. د ځنګله ټول وحشي حیوانات یې پوښتنې ته ورغله بې له ګیدړې. نو شرموښ په زمري ته وویل ای پاچا ته ناجوړه شوې، ټوله درندګان دې پوښتنې ته راغله بې له ګیدړې. د ځنګله د پاچا هم ورته فکر شو او ګیدړې ته په قهر شو. ویل که ګیدړه راغله بیا ما په خبر کړه. دا خبر ګیدړې ته ورسېدی چې شرموښ ستا په باره کې دغسې وویل. نو ګیدړه وزمري ته راغله. زمري ورته وویل یا ثعلب ټوله درندګان مې پوښتنې ته راغله او ته نه راغلې. ګیدړې ویل خبره شوم چې پاچا ناجوړه، ټول حیوانات دې پوښتنې ته راتله، مګر زه ستا په علاج او دوا پسې ګرځېدم. زمري په خوشحالي سره وویل نو یو علاج دې را پیدا کړي؟ ګیدړې ویل هو. دا را معلومه شوه چې د شرموښ په پښه کې یو اډوکی چې هغه ستا د مرض علاج دی. زمري فورا د شرموښ په پښې ته ور حمله کړه. د شرموښ پښه څیري او ژوي. په دغه وخت کې ګیدړه ووته او هلته په لار کې کښېنسته. پس له لږ وخته شرموښ د زمري د مجلس څخه راووته او تر پښه یې وینې بهیږي، پښه یې تکه سره ده، په وینو لړلې ده. ګیدړې ور غږ کړه ویل ای د سرې موزې خاونده، که تر دې وروسته د پاچا په مجلس کې کښېنستې پام کوه چې ستا د سر څخه څه شي راوځي. یعنې پر خبرو دې پام کوه، بې ځایه مه غږېږه. دا وار خو دې فقط پښه بایلوه، یعنې بل وار سر بایلې. په دغه قصه کې د هغو کسانو انتباه او خبرتیا ده چې د پاچا، رئیس، حاکمانو او آمرانو په مجلسو کې کښېني. هغو لره ښایي چې د صدق، امانت، تقوا او ورع خلق وي، پر خپلو خبرو یې فکر وي و خلقو ته آزار ونه رسېږي. ځکه دغه درباریان او مخور خلق کولای شي چې خلقو ته نفع یا ضرر ورسوي. نو د دوی وظیفه دا ده چې آمران د خیر و طرف ته تشویق کړي، نه د شر. امام شعبي رحمه الله هغه څوک دی چې د امام نخعي رحمه الله په هغه انقلاب کې ملګری شو کوم چې د عبدالملک ابن مروان پر ضد راپورته شو. ورونو کوم وخت چې د امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان په وخت کې د امویانو ظلم شروع شو، نو علماء کرامو په یو لوی انقلاب لاس پورې کړي چې ثورة العلماء یا ثورة الاشعف ورته ویل کېږي، چې مشر یې عبدالرحمن ابن اشعف. نو امام شعبي رحمه الله دغه علماو سره راووته، مګر دغه انقلاب ناکام شو ځکه حجاج الثقفي دغه انقلابي خلق په بې رحمه ډول سره وژل. د عالم او جاهل فرق یې نه کاوه، حتی پر علماو ډېر شدید. نو یې شعبي رحمه الله هم ونیوی او حجاج ته راوستی. امام شعبي رحمه الله وایي کم وخت چې د قصر و دروازې ته ورورسېدل د یزید ابن ابي مسلم سره مخامخ شو. یزید وویل انا لله یا شعبي، دغه علم چې ستا په سینه کې پروت دی، یعنی خبره خلاصه شوه، الله دې در باندې ورحمېږي. دغه علم چې ستا سره دی هغه هم لاړ. او ویل نن ورځ د شفاعت ورځ هم نه ده. او ویل وبوئ للامیر بالشرك والنفاق على نفسك، یعنی امیر ته په نفاق سره ورسه، منافق څه چې خلاص. منافق خو هغه دی چې په خوله یې یوه او په زړه کې بله وي، یعنی په درواغو سره خپل ځان خلاص کړه.
امام شعبي رحمه الله وایي محمد ابن حجاج هم په مخ راغی، هغه هم دغه خبره راته وکړه. امام شعبي وایي کوم وخت چې قصر ته ور داخل سوم د صدق او رښتیا ویلو عزم مې وکړ. اوس چې د حجاج په حضور کې ودرېدم، حجاج ویل ته یا شعبي د هغو کسانو څخه چې پر موږ راپورته سول او ډېرې خبرې کړې دي؟ ما ویل الله دې امیر اصلاح کړي. هو موږ راوتلي وو، موږ غوښته چې حق برپایه کړو، خو دا کار مو په وسه نسو پوره. حجاج چې دغه واضحه خبرې واورېدې ویل په والله رښتیا یې وویل، او بیا یې وویل د ده د رښتیا ویلو په خاطر یې ایله کړي. امام شعبي رحمه الله د رښتیا ویلو په سبب د مرګ څخه خلاص او په دغه صدق و هغه مقام ته ورسېدی چې عبدالملک ابن مروان د روم د پاچا دپاره په سفارت سره اختیار کړي، چې هغه یو عجبه او مشهوره قصه ده. تاسې وګورئ چې امیرانو او خلفاو دغه نابغه قدرتونه عبث نه پرېښود، که څه هم پر دوی به په قهر و، ځینې ناراضه به و، بیا یې هم د اسلام او مسلمانانو د خدمت دپاره کار ځینې اخیستی، استفاده یې ځینې کول، او شعبي رحمه الله هم دغه سفارت قبول کړي، ځکه په هغه کې د اسلام او مسلمانانو فایده وه. نو امام شعبي رحمه الله د روم و پاچا ته د سفیر په صفت سره ورغی. د روم پاچا پوښتنې ځینې کولې، خو هیڅ داسې مسئله نشته چې پاچا دې پوښتنه وکړي او امام شعبي رحمه الله دې د هغې پوښتنې ډېر ښه کامل جواب ورنکړي. د روم پاچا بې له سیاسي اداري پوښتنو نورې پوښتنې ځینې شروع کړې، دنیوي مسایل، حکمت، علم، خو عجبه جوابونه اوري. د روم پاچا په تعجب کې سو، په ټول عمر یې داسې عالم نه دی لیدلی، هیڅ وخت د داسې یو عالم، دانا، فهمیده انسان سره نه دی مخامخ سوی لکه دغه اوس چې ورته ناست دی. حال دا چې دی د عبدالملک ابن مروان سره یو سفیر دی. کوم وخت چې شعبي رحمه الله د خپلې استوګنې موده هلته پوره کړه او د بیرته راتګ اراده یې وکړه، نو یې د روم د پاچا څخه د تګ اجازه وغوښته. پاچا پوښتنه ځینې وکړه چې آیا ته د شاهي خاندان څخه یې، یعنی د امویانو څخه یې، هغه چې د اسلامي دولت حکم یې په لاس کې دی؟ امام شعبي رحمه الله ویل یا زه د ټولو عربو څخه یو سړی یم. دلته نو د روم پاچا یو خاص خط ولیکي، هغه یې بند او مهر کړي و شعبي رحمه الله ته ورکړي. ویل کوم وخت چې دغه نور خطونه امیر المؤمنین عبدالملک ابن مروان ته ورسوي، دغه لیک هم ورسره ورکړي. هغه نور خطونه خو د عامو سیاسي مسئلو په متعلق دي، مګر دغه خط زما او د په مابین کې یوه خاصه مسئله ده. امام شعبي رحمه الله وایي کوم وخت چې عبدالملک ته راغلم، هغه نور خطونه مې ټول ورسول، خو دغه رقعه یا کوچنی خط مې هیر. ما غوښته چې د دغه ښار څخه ووځم، نو یو څه تګ مې هم وکړ چې دغه خط را په یاد شو، بېرته را وګرځېدم او دغه پاته خط مې هم و امیر المؤمنین ته ورسول. کوم وخت چې عبدالملک دغه خط ووایه، نو یې ماته وویل آیا د روم پاچا د مخه تر دې چې دغه خط تا ته درکړي تا ته یو څه وویل؟ ما ویل هو. پاچا راته وویل ته د مملکت د اهل بیت څخه یې؟ ما ویل یا، بلکې زه د ټولو عربو څخه یو نفر یم. امام شعبي رحمه الله وایي نو د عبدالملک څخه را رهي سوم. کوم وخت چې دروازې ته ورسېدلم، امیر المؤمنین بیرته ور وغوښتلم. اوس چې بیا د هغه په حضور کې ودرېدم، ویل آیا ته خبر یې چې په دغه خط کې څه لیکلي دي؟ ما ویل یا. ویل واخله ویې ویل ومې لیده چې په خط کې لیکلي وو. و هغه قوم ته په تعجب کې یم چې دغسې سړی دې په هغو کې موجود وي، څنګه بل څوک پاچا کوي؟ یعنی په یو قوم کې دې په دغه اندازه عالم، حکیم، ذکي او هوښیار سړی موجود وي او بل څوک ته پاچا وي؟ ځکه دی د خپل عقل په سبب تر ټولو د پاچاهۍ حقدار. معنا دا چې دغه سړی تر پاچا هم د پاچاهۍ حقدار. امام شعبي رحمه الله ته حیا ودرېده، ځکه په دغه خط کې د ده صفت څه و. نو وایي خلیفه ته مې وویل په والله که زه د دغه خط په مضمون خبر وای نه به مې وای راوړی. دا خبره د پاچا د خوشاله کېدو په خاطر وکړه چې یعنې ته د فضل او درجې خاوند او د پاچاهۍ وړ او لایق یې. خلیفه ورته وویل آیا ته پوهېږې چې ولې دغه لیکلي دي؟ مقصد یې څه و؟ ما ویل یا، فقط زما صفت یې کړی دی. عبدالملک ویل یا، د دې خط تر شا یو شی شته. ما ویل هغه څه شي دی؟ امیر المؤمنین ویل د
د روم د پاچا ستا په وجود زما سره حسد پیدا سو، نو اوس غواړي چې په ما کې ستا د پاره حسد پیدا کړي، غواړي چې ما ستا وژلو ته تشویق کړي، ما ستا څخه بیروي، ما ته وایي شاید خلک ستا پر ځای دغه سړی د خلافت لپاره اختیار کړي، غواړي چې زه تا مړ کړم، ځکه د ده په دې حسد کېږي چې په مسلمانانو کې تا غوندې سړی موجود وي. موږ پاچاهان یو د بل په مقصد سره پوهېږو. ورونو تاسې اولا د امام شعبي رحمه الله و مقام علم پوهۍ ته وګورئ، او دوهم دا چې پاچاهان څونه د علماو په قدر او درجه پوهېدل. ورونو دغه ذکر سوي قصې د امام شعبي رحمه الله پر ذراکت، علمیت، سیاست، پوهي او دانایي دلالت کوي. امام شعبي رحمه الله د بلاغت فصح بیان خاوند، کم وخت چې به خبرې کولې د اوریدونکو پر عقل مسلط کېدی، اضافه ده پر نورو مشهور قصو چې د حجاج الثقفي او عبدالملک ابن مروان سره لري، نور هم ډېرې قصې لري. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د لوی استادانو څخه یو هم سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه دی، چې اصلا د مریان څخه او پرنګ تور، مگر د تابعینو د اعلام لوی علماو څخه او په علم کې بارز شخصیت. رونو اسلام د عربي او عجمي په مابین کې فرق نه کوي، په اسلام کې سپین او تور فرق نه لري، بلکې د انسانانو د فرق د پاره علم، تقوا او اخلاق معیار ایښی. سعید ابن جبیر عالم، قاری، فقيه، پروژه کې چې به په صلات او تراویح کې قران مجید وایي، ډیر زیات شمیر خلق به ورته راټولېدل. یو شپه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په قرائت قران مجید وایي، بل شپه د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په قرائت سره وایي، بل شپه د بل قاری په قرائت سره وایي. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه پر ټول قرائت او عالم په علم کې وقمه لوړې درجه ته رسیدلی. داسې ویل کېږي چې د طلاق په مسائلو کې سعید ابن مسیب رحمه الله تر ټولو تابعینو عالم، او د حج په مسائلو کې عطاء ابن ابي رباح رحمه الله عالم، په حلال او حرام کې طاووس تر ټولو عالم، او په تفسیر کې مجاهد رحمه الله، او دغه ټولو علومو د پاره جامع شخص سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په تابعینو کې لوی عالم د قدر او درجه خاوند، خو په حسرت سره باید ووایم دغه سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج الثقفي د طرفه په شهادت ورسېدی. کم وخت چې د وژل کېدو خبر د بصره و امام حسن بصري رحمه الله ته ورسېدی، پر حجاج ډېر په قهر سو او ویل اللهم ائتي على فاسق ثقيف. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د سعید ابن جبیر رحمه الله په قدر پوهېدی او د هغه علم ور معلومو، سره له دې چې د دوی دوه په مابین کې ډېره اوږده زمانه تېره سوې وه. پس د ډېرو کلو به د سعید ابن جبیر رحمه الله پر وژلو حسرت او افسوس کاوه، او ویل به حجاج سعید ووژل، او د مځکې پر مخ داسې څوک نسته چې د سعید و علم ته دې نه وي محتاج. سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه شهید عالم اهل کوفه چې به و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغله او د یو مسئلې فتوا به ځینې غوښته. عبد الله رضی الله تعالی عنه ورته ویل ایا ابن ام دحماء په تاسې کې نه دی؟ یعنی سعید ابن جبیر. دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه جواب و چې تاسې زما څخه فتوا غواړئ، حال دا چې سعید ستاسې سره دی. دا عبد الله ابن عباس دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب جلیل القدر عالم، د خپل فضل درجه علم سره سره وایي. کم وخت چې سعید ابن جبیر په تاسې کې موجود وي، دې ته نه یاست اړ چې زما څخه فتوا وغواړئ. حجاج الثقفي چې هغه ډېر مسلمانان خاصتا د مسلمانانو امامان ووژل، امت دونه نسو په دردناکه، دونه نسو په غمجن لکه دغه عظیم امام جلیل القدر امام
د لوی فضیلت خاوند سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په وژل کېدو چې غمجن خوش او دردناک شو. ورونو کوپه دغه ځای چې په لوی لوی علماو آباد په غوره او مختاره فقهاو ډکو د امت په ممتازه اشخاص او احبار ډکو چې یا تابعین و یا تابع تابعین. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استادان دغه خلق او د امام صاحب د استادان د دغه خلقو څخه دا معلومه خبره ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اکثر استادان د اهل کوفه څخه ځکه امام صاحب الته اوسېږي او کوفه هغه ځای دی چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به اهل کوفه د رأس اهل الاسلام په نامه یادو او اهل کوفه ده رمح الله کنز الایمان و جمجمه العرب بلد. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابي طالب د کوفه په باره کې ویل انها جمجمه الاسلام وكنز الايمان وسيف الله ورمح الله يضعه حيث يشاء. کوفه دغه ځای د علم د مرکزو څخه یو لوی عظیم مرکز. کوفه داسې مدرسه و چې اجتهاد او تفکر ته عقیده درلوده. کوشش وکاوه چې هغه شیان وویني چې د نس تر شا پراته و. غوښته چې د نس په حکمت پوسی او نصوص یې یو پر بل سره راټول او مقایسه کړي. داسې نه چې نس فقط د هغه پر لفظ رااخلي، یوازې دا نه چې نس داسې عملي کړي لکه څرنګه چې فقط د هغه لفظ دی. په نصوصو کې عمیق او ژور فکر کوي، پټ او خفي اسباب یې راایستل. و دغه مدرسې ته مدرسه الرأي ویل کېږي. دا داسې مدرسه ده چې د اسلام په تاریخ کې، د اسلام په فقه کې تر دغه اوسه وخته پورې بلکې د همیشه دپاره د نقل د مدرسې سره منافسه ده. د نقل مدرسه خو هغه ده چې فقط د نص په لفظ سره څرنګه چې دوی عمل کوي. او موږ به ان شاء الله تعالی په وروسته کې ځینې حوار سوال او جواب ووینو چې مدرسه الرأي څنګه ځلیږي، څنګه روښانه کیږي. او موږ به په نفس وخت کې ووینو چې د دغه مدرسې خاوندان چې په اول کې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله واقع دی او امام اهل الرأي ورته ویل کېږي، د نص په احکامو پورې تړلی او ملازم دی. کې کوم وخت د هغه دپاره په بل نص سره تاویل او تفسیر نه کوي پیدا، د نص په عملي کولو پابند او ملتزم دی. دا داسې مدرسه ده چې نص په نص سره تفسیروي، حدیث په حدیث یا آیات سره تفسیروي. داسې مدرسه نه ده چې د نص یا حدیث تفسیر فقط فعقل یا فرای سره کوي لکه ځینې معاندین یا جهال چې وایي. او دا داسې کار دی چې موږ به ان شاء الله تعالی په وروسته کې په وضاحت او ښکاره ډول سره ووینو. امام ابو حنیفه رحمه الله د امام حماد رحمه الله سره 18 کاله ملازم او ملګری و، مګر په دغه موده کې نور علماو ته هم ورتلي او د هغو سره یې لیدل، علم یې ځینې حاصلاوه. خاصتا د حج په وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د وخت او عصر ډېر مؤرخین وایي چې امام صاحب 55 واره حج ادا کړی. طبیعتا په دغه وختو کې به د لوی علماو سره لیدل، بحث سوال او جواب به ورسره کاوه چې دغه حالت د امام ابو حنیفه رحمه الله په علم او فقه کې ښکاره او واضح دی. امام ابو حنیفه رحمه الله اولا په کوفه کې د خپلو استادانو څخه علم حاصل کړي او د غرنګه د غیر اهل کوفه څخه علم حاصلاوه. هر هغه علما چې په خارج د کوفه څخه کوفه ته راتله امام ابو حنیفه رحمه الله بورتلی او د غرنګه په خپل سفرو کې د علماو سره لیدل. او یو د هغو کسانو څخه چې په کوفه کې موقته حلقه درلوده جلیل القدر صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته الله عز وجل ډېر عمر ورکړی، عمر یې تر 100 کالو زیات. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په کوفه کې حلقه درلوده او امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه حلقه کې هم علم حاصل کړی. نو ځکه ډېر علما امام ابو حنیفه رحمه الله تابعی بولي
ځکه د جلیل صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه هم د علم زده کړه کړې ده او دغه رنګه دغه وخت د لوی علماو څخه علم زده کړی دی لکه هشام ابن عروه ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ چې دغه هشام فقيه تابعي خو اوس په اول د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په باره کې خبرې وکړو. انس ابن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابرار صحابه کرام څخه یو عظیم صحابي دی. مدینه منوره پریښول او په بصره کې سکونت اختیار کړ او په بصره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب څخه دی رضی الله تعالی عنہ هغه آخري صحابي دی چې په 93 هجری سنه کې په بصره کې وفات او عمر یې تر 100 کالو زیات. د رضی الله تعالی عنہ څخه د وخت ډیرو علماو علم حاصل کړی دی. کوفه او بصره چې دوه روښانه اسلامي ښارونه و هلته به خلق یو د بل د لیدلو دپاره سره تله او راتله. کم وخت چې به جلیل القدر صحابي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ کوفه ته ولاړ او څو واره تللی دي نو خلق به شاوخوا پر راټولېدل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مطهره به د ده څخه اورېدل او دا خو در معلومه ده چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث یې ډېر په یاد د حدیث راویان یوازې د رضی الله تعالی عنہ څخه 2280 احادیث روایتوي او د رضی الله تعالی عنہ او د رضی الله تعالی عنہ به خلق امر کول چې دغه احادیث نوشته کوي دا نه چې یوازې واوري او په یاد یې کوي بلکې نوشته کوي. د رضی الله تعالی عنہ به ویل یا بني قینوا العلم بالکتاب یعنی علم په نوشته سره په یادوي چې بیا مو هیر نشي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د سنت مطهره پر تطبیق ډیر حریص نو ځکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وايي ما داسې څوک نه دی لیدلی چې لمونځ دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه سره د ابن ام سلیم تر لمانځه مشابه چې مقصد یې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وايي ما رايت احدا اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابن ام سليم چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ لیدي چې المنځ وکاوه او پوسو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنځ څنګه و. د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه یوازې نظری فقه نه ده بلکې عملی فقه هم و او د جلیل القدر امام اعظم رحمه الله بل استاد چې تابعی دی هشام ابن عروه ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ دی. هشام علم د خپل کورنۍ څخه حاصل کړی دی. د اکا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی او نکيه زبیر ابن العوام حواری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمزوی او تر دغه زیات هشام نور هم ډیر صحابه کرام لیدلي دي چې د هغې جملې څخه انس ابن مالک او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دي او د هغو څخه علم اوریدلی او حاصل کړی او په خپل د هشام رحمه الله څخه ډیرو علماو علم زده کړی او حاصل کړی لکه یحیی قطان امام مالک امام لیث ابن سعد امام سفیان الثوری او نور ډیر علما. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه علماو څخه علم حاصل کړی دی یوازې علم نه بلکې ادب او اخلاق هم ځینې زده کړل. د هشام رحمه الله د امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور سره یو طرفه قصه ده. کوم وخت چې هشام د خلیفہ ابو جعفر المنصور و مجلس ته د اول وار د پاره ور داخل شو ابو جعفر پس له سلام او شرغلی ورته وویل یا ابا المنذر هغه ورځ د پیاد کم چې زه ازما ورونه کوچنیان د خپل پلار سره د یرا په قصر کې تا ته درغ کم وخت چې تاسو راووتو زموږ پلار راته وویل دغه شیخ حق وپیژني تر کومه وخت چې دی پاتې وي د قوم پاتې دلته امیر المؤمنین ابو جعفر د هشام رحمه الله فضیلت بیانوي چې دغه خبرې د هشام پر فضیلت او درجه دلالت کوي
ابو جعفر د خپل پلار وصیت بیانوي چې د هشام به قدر او عزت کوي. دا د هشام لپاره مدح او تعریف، مګر هشام څه ورته ویل یا امیر المؤمنین نه مې دي په یاد. زموږ په اصطلاح کې خو دا داسې موقع ده چې ده ورته ویلي وای هو والله په یاد مې دي، ځکه هغه د ده صفت وکړي، د ده په باره کې د خپل پلار وصیت وریاد کړي. مګر هشام رحمه الله فقط دغونه وویل نه مې دي په یاد یا امیر المؤمنین. اوس چې هشام رحمه الله د منصور د مجلس څخه راووتی، یو چا ورته وویل امیر المؤمنین داسې یو شی در یادوي چې د ده په حضور کې ستا قدر او فضل زیاتوي او ته ورته وایې نه مې دي په یاد. هشام وویل هو دا مې نه دي په یاد، او الله عز وجل د صدق بدله بې له خیره بل شی نه راکوي. سبحان الله. دغه جلیل القدر تابعی او فقیه داسې شی چې نه دی په یاد د خلیفه د زړه د خوشحالولو د ځان د قدر د لوړولو دپاره هو نه وایي، دا درواغ دی، بلکې وایي نه مې دي په یاد. د دغسې کسانو څخه امام ابو حنیفه رحمه الله علم حاصل کړی دی، او یو بل د هغو کسانو څخه چې عظیم او جلیل امام ابو حنیفه رحمه الله علم ځینې حاصل کړی دی عطاء ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنه دی، چې فقيه محدث او جلیل القدر تابعی دی. دا شخص عجیب فرید بے مثال شخص دی. د ده د قیافې په باره کې وایي کالغراب اعور افطس اشل اعرج، یعنی پرنګ داسې تور و لکه کارګه، په یوه سترګه ړوند، پزه یې دونه پیته چې دننه ورننوتلی و، په یوه لاس شل او په یوه پښه ګوډ، او د ژوند په آخر کې ړوند سو. مګر علم، فضل، تقوا، دغه ټوله خلقي عیبونه او بدني کمبودي یې لاندې او پټ کړي، او په عوض کې د ده فضیلت خلقو ته ورمعلوم دی. په ښو یادېږي او ښه پر ویل کېږي، د همیشه دپاره یې یاد ژوندی دی. عطاء ابن ابي رباح، ایا تاسې د عطا نوم اورېدلی دی؟ کتابونه په ډک دي. عطا اصلا د اهل یمن څخه دی، هلته زیږېدلی دی، مګر ژوند یې په مکه مکرمه کې تېر کړی دی. هلته یې علم زده کړي، هلته یې استوګنه وکړه او هلته وفات. عطا رحمه الله په 28 هجري سنه کې زیږېدلی او په 114 هجري سنه کې وفات. د مکې مکرمې فقيه او مفتي و، په دې کې علم او تقوا دواړه سره یو ځای شوي وو. واو چې علم یې د چا څخه حاصل کړی دی؟ علم یې د عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمرو بن العاص، معاویه، اسامه ابن زید، عقيل ابن ابي طالب، علي ابن ابي طالب، ابو درداء، رافع ابن خديج، ابو سعيد الخدري، ابو هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين څخه حاصل کړی دی. د غرنګ د امهات المؤمنین عائشه، ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما څخه د علم زده کړی. عطا رحمه الله روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب څخه د 200 صحابه کرامو څخه می علم حاصل کړی دی، او هغه کسان چې د عطا رحمه الله څخه روایت کړی دي هغه خلق په اسلام کې فقها غوره او مختاره طبقه ده، لکه مجاهد، زهري، اوزاعي، ابو حنیفه، اعمش، عمرو بن دینار، جعفر صادق. عطا رحمه الله د هغه لوی فقه سره سره د جلیلو احادیثو د روایت سره سره د امویانو په وخت کې د مکې مکرمې فقيه او مفتي هم و. خو پر دغه سربیره چې د امویانو د طرفه مفتي و، کوم وخت چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د امویانو په مقابل کې د هغو د ظلم په خاطر په انقلاب لاس پورې کړي، عطا رحمه الله چې د مقابله شرعي او اسلامي ولیده، نو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په صف کې ودرېد او په جنگ کې اشتراک وکړ او په دغه جنگو کې لاس پریږدي. کوم وخت چې به اهل مکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، فتوا یې وغوښته، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا اهل مکه، ستاسې سره عطا موجود دی او تاسې ماته راځئ؟ او عین دغه خبر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم کول. او قتاده هغه فقيه، حافظ، محدث، عالم اللغه به ویل
که 4 نفر از ما سره یو ځای او موافق سوه بیا مې نو په هغه چا چې زه مخالفت کوم هیڅ پروا نه کېږي چې هغه 4 حسن بصري، سعيد ابن جبير، ابراهيم النخعي او عطاء ابن ابي رباح رضي الله تعالى عنهم اجمعين دي. يعني کداغه 4 ما سره په یو حکم کې موافق وي د بل چا په مخالفت مې پروا نه کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه عطا څخه هم علم حاصل کړی دی. او امام صاحب بویل ما رأيت في من لقيت افضل من عطاء، يعني په ټولو هغه کسانو کې چې ما ورسره لیدلي دي افضل تر عطا مې نه دی لیدلی. خوند او رود دغه خوږه خبره واوره او نورو ته هم ورواغل. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي ما رأيت في من لقيت افضل من عطاء. که دنیا په بدني شایست اندازه کېدلی د دغه سړي په چا نوم نه وای اخیستی، ځکه دی رحمه الله په دغه اوصاف سره تعریفیږي کالغراب، اعور، اشل، افتص، اعرج او په وروسته کې ړوند هم سو. دغه تک تور په یوه سترګه ړوند، په یوه لاس شل، په یوه پښه ګوډ او پزه ډېره پیته، څنګه به دغه لوړې درجې ته رسیږي؟ اصلي شایست، واقعي شایست په چهره پورې نه دی، په علم تقوا پورې دی. دا اسلام دی چې هلته د انسان عزت، شرف، فعلم، تقوا او عبادت سره دی، نه په تور او سپین. کم وخت چې دغه 2 امامه عطا او ابو حنیفه رحمهم الله د اول وار د پاره په مسجد الحرام کې سره ولیدل، امام عطا رحمه الله ورته وایي من اين انت؟ ته د کوم ځای؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي د کوفې یم. عطا وایي د هغه قریې د اهل څخه یې چې خپل دین یې وډلو ته ویشلی دی. ورونو واقعا هم په دغه وختو کې کوفه د فرقو، ډلو، طوائفو، مذاهبو ځای. په دغه وختو کې قسم قسم ډلې پیدا شوې وې، په عقایدو کې رنګارنګ مذهبونه جوړ شوي وو، د نفسي خواهشاتو په اړودوړ کې کوپه سره ویشل شوی وو. خو لویو علماو دغه تفرق خوښ نه درلود او نه وبرد. نو امام عطا رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه پوښتنه کوي د کوم ځای؟ ویل د کوفې. ویل د هغه قریې د اهل څخه یې چې خپل دین یې وډلو ته ویشلی دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ویل هو. امام عطا ویل ته د کومه قسمه او ډلې څخه یې؟ يعني د کومې عقیدې خاوند دی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله جواب مشته د رحمه الله عقیده راښکاره کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په مختصر جملو کې خپل عقیدوي مذهب ورته بیان کړ. ویل ممن لا يسب السلف ويؤمن بقدر ولا يكفر احدا بذنب. ویل د هغو کسانو څخه یم چې په صحابه کرامو کې هیڅ چاته بد نه وایي، او د هغو کسانو څخه یم چې پر قضا او قدر ایمان لري، او د هغو کسانو څخه یم چې په ګناه سره څوک کافر نه بولي. ځکه په دغه وخت کې خوارج راوتلي وو او ویل یې هر څوک چې کبیره ګناه وکړي کافر کیږي. خو موږ اهل سنت او جماعه وایو د ګناه کبیره حساب د الله عزوجل سره دی، کې خوښه و عذاب ورکوي او کې خوښه و بخښي. موږ هغه مسلمان ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د لوی ګناه په کولو سره کافر نه وایي. عطا رحمه الله دغه مختصر قول په اوریدلو سره چې پر سلیمه عقیده دلالت کاوه ډېر خوشاله شو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته وویل عرفت فلزم، عرفت فلزم، حق دې پیژندلی دی، ټینګ پر اوسه، لازم یې اوسه، ملازم یې اوسه، ملګری اوسه. مختصره او واضح سلیمه عقیده ده. ورونو امام عطا او امام ابو حنیفه رحمه الله دغسې خلق او دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د امام عطا په قدر او فضیلت څنګه پوه او د هغه څخه د علم د حاصلولو اراده وکړه. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي په مکه مکرمه کې د مناسکو په 5 احکامو کې خطا وکړه. حجام دغه احکام راوښودل
حجام خو هغه سړی دی چې په هغه وختو کې د خلکو سرونه ورکړول، اوس حلاق ورته وایي. او دغه حجام په عین وخت کې د خلکو وینې هم کښلې، خاصتا د سر وینې چې د سر درد په کمېدی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي غوښته مې چې سر وخورم، نو و حجام ته ورغلم چې سر په څو راخروې؟ حجام ویل عربیه، یعنی عربي دې زده ده؟ ما ویل هو. ویل په نسک کې شرط نه ایښول کېږي، یعنی دغه خرول د زینت یا بازاري خرول نه دي، بلکې پس د حج یا عمرې خرول د عبادت څخه دي چې نسک ورته ویل کېږي. او په عبادت کې شرط ایښول یا چنې وهل ښه نه دي. امام صاحب وایي ورته کښېنستلم، خو په ناسته کې د قبلې څخه لږ مخالف لطفا